مین کډوال. دویمه برخه. نجلۍ ټولګي ته دننه سوه. غالب همداسې ناست و او په فیسبوک کې بوخت و. په غلطۍ کې ترې ویډیو پلی سوه او یو اواز سو: په شنو پټو کې ناست یمه نخونو. ویډیو یې ژر بنده کړه. نجلۍ سټ ته راوکتل او یو دم په خندا سوه. غالب وویل: وبخښه، غلطي کې پلی سوه. نجلۍ په خندا وویل: دا هغه کسکر دی. غالب ورته وویل: ته یې څه پیژنې؟ ما ته مې خور په واتساپ کې لیږلې وه ویډیو یې. غالب له ځان سره وویل: نه خبرې به نه زیاتوم، کنې بیا به فکر وکړي چې له چانس ګټه اخلم. وی ویل: ښه سمه ده. نجلۍ غلی سوه. غالب هغسې فیسبوک کې بوخت و. نجلۍ بیا وویل: وبخښه، مهرباني. څه دې ویل؟ ما ویل چې مهالوېش درسره نسته. نه، تر اوسه خو یې نه دی راکړی. څو شېبې وروسته نور محصلین هم راغلل. ټولګی ډک سو. د غالب په څنګ ته یو ځوان کښېناست. غالب وویل: ستا نوم څه دی؟ دلته خو ټول لکه مړي ناست، څوک له چا سره خبرې نه کوي. هر چا یې موبایل ته سر ټیټ کړی وي. هلک مسک سو. وی ویل: زما نوم شوکت دی او ما هم زړه نسو کولی چې ستا سره خبرې وکړم. نه، خو ښه و چې ما خبرې وکړې، که نه د پوهنتون دوره یې له ملګرو خوند نه کوي. بې له ملګرو په دې دوره کې خوند هم نه وي. غالب او شوکت تر ډېره د یو بل سره په خبرو بوخت وو. د لومړي ساعت د کوچني اقتصاد لیکچر ختم سو. تفریح سوه. ډېر محصلین د باندې ووتل، خو غالب او شوکت لا پر خپل ځای ناست وو. غالب وویل: شوکته، یو څه ووایم، خاندې نه؟ شوکت وویل: نه، ته خو ووایه. غالب: هغه نجلۍ باندې مې زړه بایللی. شوکت په خندا وویل: هه، څنګه دومره ژر لا یې پیژنې هم نه؟ غالب وویل: وبه یې پیژنم، خو بس اوس زړه سره څه کولی سو؟ شوکت یوه شېبه غلی سو. وی ویل: خو هغه خو دومره ښکلې هم نه ده. دغه شاته یې چې ناسته ده، دا نجلۍ ډېره ښکلې ده. غالب وویل: ها نه، نو زه سبق ته راغلی یم، داسې هم نه چې هر چا باندې مین سم. زړه دی، خو ګمان مې نسي چې هغه به تش دروغ وګوري. غالب مسک سو. وی ویل: ته صبر وکړه، زما یو هنر سته چې ټول به بیا راته وګوري. دوهمه ورځ هم تېره سوه. غالب کور ته راغی. بیک یې څټ ته اچولی و. نور هر څه یې ورسره بیرته کور ته یوړل، خو زړه یې پاتې و، ځکه خو غالب بېتابه ښکارېده. کور ته دننه سو، خو خپل بیک یې کېښود او بیرته د باندې ووت. د کور مخې ته ناست و چې ملګری یې راښکاره سو. ویې ویل: غالبه. غالب سر ورپورته کړ. ویې ویل: څه دي؟ راځه که نه ګیم ته، زه اوس آنلاین کېږم، یو TD ام به وکړو. غالب غلی و. ملګری بیا غږ وکړ: سمه ده که نه؟ غالب وویل: زه نور PUBG پرېږدم، د فرمان کسکر شعرونه ګورم. ملګری په خندا سو. ویې ویل: ها ښه. ملګری یې ولاړی. ماښام کېدونکی و. د شپې ډوډۍ یې وخوړله او خپلې خونې ته ولاړ. تیاره د سبا په سوچونو رڼا سوه. لمر بیا پر مځکه خور و. غالب د پوهنتون په لور روان سو. د ګڼې ګوڼې له امله لږ ناوخته ورسېد. ټولګي ته دننه سو، خو لا استاد نه و راغلی. څو نجونې ناستې وې، له یو بل سره یې خبرې کولې. یوې نجلۍ وویل: دا نو څه رقم سو؟ وای فای سته؟ پاسورډ یې نسته. غالب له ځان سره ویل: همدا یې وخت دی، یو کار وکړه. خپل بیک یې کېښود. لنډه شېبه وروسته د تختې سر میز باندې لیپټاپ ته نږدې ورغی. لګیا و پکښې چې شېبه وروسته یې لیپټاپ لوی سکرین ته وصل کړ. ویې ویل: دا وای فای پاسورډ دی، که د چا په کار وي. بیرته خپل ځای ته راغی. شوکت د واره وویل: دا دې څنګه پیدا کړ؟ ها، ته نسې پیدا کولی، بس پرېږده یې. شوکت ټینګار وکړ. ویې ویل: خو بیا هم دا خو هر څوک نسي کولی. غالب له شېبې چوپتیا وروسته وویل: هسې د اقتصاد څه په خپل زړه نه وایم. زما مینه له انځورګرۍ او کمپیوټر ساینس سره ده او دا شیان مې پخوا زده کړي وو.
ما ایتیکل هیکینګ آنلاین زده کړې مې کړې دي. د مین کډوال درېیمه برخه زموږ په یوټیوب چینل باندې لیدلی سئ. مین کډوال دا ناول تاسو ته د مطالعه چینل له لارې وړاندې کیږي. مین کډوال